هغوی بیا کفر نه هم ته راغلل. کله چې عیسی په کور کې دننه و نو د هغې نه یې تپوس وکړه چې تاسو په لار کې د څه په هکله بحث کولو. خو هغې غلي وو ځکه چې په لار کې هغې د یو بل سره دا بحث وکړو چې د ټولو نه لوی څوک دی. هغه کېناستو او هغه 12 مریدان یې راوغوښتل او ورته یې وفرمایل که څوک دا غواړي چې د ټولو نه اول شي نو هغه د ځان د ټولو نه وروستو کي او د ټولو خادم دې شي. بیا هغه یو ماشوم د لاسه ونیولو او د هغې پړوان یې ودرولو او خپله غېږه یې تاو کړه او ورته یې وفرمایل څوک چې زما په نوم داسې ماشوم قبول کي هغه ما قبلوي او څوک چې ما قبلوي هغه ما نه بلکې هغه څوک قبلوي چې زه یې رالیږلی یم. یوحنا هغه ته وویل استاذه موږ یو سړي ولیده چې ستا په نوم پیریان شړي او موږ د هغه د منع کولو کوشش وکړو ځکه چې هغه زموږ نه نه و. خو عیسی هغه ته وفرمایل هغه مه منې کوئ ځکه چې داسې هېڅوک نشته چې زما په نوم معجزې ښکاره کوي او بیا به په ما پسې بد وي. خو هر څوک چې زموږ خلاف نه دی هغه زموږ ملګری دی. زه تاسو ته رښتیا وایم چې که څوک هم تاسو ته په دې نیت یو جام اوبه درکړي چې تاسو د مسیح مریدان یې نو هغه کس به یقینا بې اجره پاتې نه شي. او هر څوک چې له دې وړو نه چې په ما ایمان لري د هغې په لار کې خنډونه جوړوي نو دا به د هغه دپاره غوره وي چې د هغه په غاړه کې د ژرندې پل واچولی شي او په دریاب کې وغورځولی شي. که ستا لاس تا ګناه ته ولمسوي نو ځان نه یې پرېږه ځکه چې ستا دپاره دا غوره ده چې په ابدي ژوندون کې د یو بونډي لاس سره داخل شي نه دا چې دواړه لاسونه دې سم وي او دوزخ ته لاړ شي چېرته چې نه مړ کېدونکی اور دی. او که ستا خپه تا ګناه ته ولمسوي نو ځان نه یې پرېږه ځکه چې ستا دپاره دا ښه ده چې په ابدي ژوندون کې په یوه خپه شل داخل شي نه دا چې دواړه خپې دې سمې وي او دوزخ دې ځای شي. او که ستا سترګه تا ګناه ته ولمسوي نو ویې باسه ستا دپاره به دا غوره وي چې د خدای پاک په بادشاهۍ کې په یوه سترګه داخل شي نه دا چې دواړه سترګې دې وي او دوزخ ته وغورځولی شي چېرته چې چینجي چرې نه مري او اور یې نه مړ کېږي. هر څوک به په اور سره مالګین کېږي. مالګه ښه څیز دی خو که مالګه بې خونده شي نو بیا به څنګه دوباره مالګینه شي. په خپلو کې مالګه وساتئ او د یو بل سره په سوله اوسئ.